دا راته وایي چې په قرآن مجید کې د پیغمبر اسلام نوم مبارک څو ځای ذکر شوی دی. دا راته وایي چې په قرآن مجید کې ټوټل څو سجدې دي، رکوګانې پکې ټوټل څو دي په قرآن مجید کې. دا په قرآن مجید کې ټوټل څو منزلونه دي؟ قرآن مجید کې وہ منزل دي جی. آیاتونه پکې دي ټوټل سورتونه پکې څو دي؟ تر دې پورې موږ اورېدلي چې کسانو تپوس شوی چې زموږ د نبي سنوم د نعوذ بالله بعض خلکو کې قید اعظم نوم واخیستی دی، نو دا انتهایي د افسوس او خطرناکه خبره ده. د دې معلومات کول پکاري چې کوم ینګ دي زمونږ نوجوانان دي هر څومره چې دي که هغه لږ دی او که جنۍ ده هغې ټولو باندې د یهودیت رنګ غالب شوی دی. لکه مثلا پرون یا بل پرون یو ویډیو وي داسې چې هغه ټیک ټاک ټرینډینګ کی نو سار له نوجوان هلک او جنۍ هغه سټایل کلی کم چې هغه یهودي پر محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی. یو څو اسلامي تپوسونه مې نه کول چې تاسو اجازت دی؟ بالکل اجازه. دا راته وایي چې په قرآن مجید کې ټوټل څو سجدې دي؟ په قرآن کریم کې د امام ابو حنیفه رحم الله د قول مطابق چې کوم دی 14 سجدې دي، او دارنګې د امام شافعي رحم الله د قول مطابق باقي یو سجده بل هم شته، نو دغه په نسبت باندې 15 سجدې دي، او د امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې 14 سجدې دي په قرآن کې. صحیح ده ماشاءالله بالکل صحیح. دا راته وایي چې رکوګانې پکې ټوټل څو دي په قرآن مجید کې؟ رکوګانې په قرآن کې 540 رکوګانې دي او دغه تعداد دی. آیاتونه پکې دي ټوټل څومره دي؟ آیاتونو د قرآن کې چې کوم دی د علماو دوه قوله دي. یو قول مشهور قول پکې دا دی چې 6666 دی، 6666. دویم قول د عایشې رضی الله عنها دی، هغه وایي چې 6636 دي قرآن آیاتونه. صحیح دی زبردست. دا راته وایي چې په قرآن مجید کې د پیغمبر اسلام نوم مبارک څو ځای ذکر شوی دی؟ قرآن کریم کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ظاهرا چې کوم د 15 ځای ذکر شوی دی، 4 ځای محمد او یو ځای احمد او 15 ځای ذکر ظاهرا. ماشاءالله زبردست. جنازې د موز ذکر په قرآن مجید کې په کوم صورت کې راغلی؟ دا جی سورہ توبہ 84 نمبر آیات دی، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. ماشاءالله. په کوم آیات کې د الف نه تر یا پورې دا ټکی ذکر شوی دی؟ سورة فتح اخری آیات محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. په دې آیات کې د الف نواره تر یا پورې ټول حروف تهجید دا ذکر دي. زبردست ماشاءالله. یاره بس نه غلطیږي چې ما ته اندازه ولګېده چې د دین برکت سیوا دی. سم پیغام ورکول غواړئ جی زیاتره موږ تپوسونه کوو دا تاسو ما ولیدئ چې دین سره ټچ یې ماشاءالله زده کړه م کړې ده او د هر سوال جواب تاسو ماله ټیک راکوي جی. ډېر زیات تباهي طرف ته زموږ د عوام روان دی. بس اصل کې خبره داره چې باطلي فرقې وګوري که هغه شیعهګان دي یا بل خلک دی که نه، د هغې عوامو په دې مسایلو کې ډېر تکړه وي، هغې ته دې معلومات وي او سټډي کوي دا ګوري هر څه، لیکن زموږ عوام چې کوم دی دې ماحول ته راوري نو زموږ عوام په دې کې انتهایي سخت کمزوري دي. مسلمان ځان ته مونځ کوو، روژه نیسو، دغه نیسو او نور اعمال د اسلام کوو، لیکن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم تپوس ته وکړي، پیدایش تپوس ته وکړي، دا تپوس وکړي قرآن څو سپارې دی، یا نور د دیني معلومات ابتدایي معلومات چې د اسلام کوم دي د هغې تپوس ته وکړي نو د هغې معلومات ورسره دا ډېره د شرم خبره ده یو کس له. بلکې داسې تر دې پورې موږ اورېدلي چې کسانو تپوس شوی چې زموږ د نبي سنوم د نعوذ بالله بعض خلکو کې قید اعظم نوم واخیستی دی، نو دا انتهایي د افسوس او خطرناکه خبره ده. د دې معلومات کول پکاري. د نورو مذهبونو والا چې کوم دي نو دی خپل دین زده کړه کوي، که ماشوم دی که لوی دی که بوډا دی، نو دین د خپل دین ټکي په ټکي ورته پته ده. دی مسلمان ته وایي موږ پاتې شو چې زموږ د ځوانان ینګ جنریشن دا زموږ نه تباه شو. د دې مین وجه څه کیدی شي جی؟ بس اصل وجه دا راپیښ شي که نه چې زموږ عوامو چې کوم دی هر څه علماو ته سپارلي چې بس دا هر څه به دی کوي، هر څه به علما کوي، جنازه وغیره دا خو ظاهره خبره، هر څه په علما باندې ورکړي، علماو سپارلي دي او خپل ځان په دې کې ډېر وروسته پرېښی دی. او هغې خلک چې کوم دی د خپل دین سټډي چې کوم دی هر کس هغه خپل عبادت ګڼي په خپل طور باندې، او هر کس دې خبرې معلومات کوي دا فخر ګڼي.
دای خبره نه دا معلومیږي چې غیر مذهبه چې کم هم دي که نه جي خو دا زده کړه وله په ذهن کې کیدي بنیادي څیزونه چې کم دي هغه دا غیر دینه خپلو ځوانانو ته خپلو مشرانو ته خپلو کشرانو ته ټولو ته په دې ذهن کې اچوي چې دا د دی پاخه شي او نن که مونږ خپل نوجوانان وګورو نن که مونږ خپل ځوانان وګورو نو چېرته ټیک ټاک وخوړل چېرته فیسبوک وخوړل چېرته یوټیوب وخوړل چېرته پبجي وخوړل چېرته گیمونه وخوړل نو دا ډیره د شرم او د افسوس مقام دی زمونږ دپاره چې مسلمان ولې واحد مسلمان دی چې دی په شاشه او بچي ته زده کړه نه کوي د خپل حق سجدین د پیغمبر سلام ډیرو ته د پیغمبر سلام د والد صاحب د نوم پته نشته دغسې د نیکه د نوم پته نشته د مور د نوم پته نشته یار دا خو زمونږ اخرنی نبي دی چې مونږ ته د دی اندازه نشته نو مونږ ته نور د څه اندازه ده خو د دې نه دا معلومه شوه زمونږ د دې سوال جواب نه دا معلومه شوه چې زمونږ دا ینګ جنریشن دا ډیر زیات په بربادۍ طرف روان دی دا په قرآن مجید کې ټوټل څو منزلونه دي قرآن مجید کې وہ منزل دی جی جی وہ منزل ذکر دی بس چې د هفته کې یو منزل وي نو قرآن مجید چې نو هفته کې ختمولی شي جی ماشاءالله ماشاءالله ور دا سوره ښکلی پوینټ جی الله تعالی یو خپل ټایم ټیبل دی جی په هر شی په ټایم ټیبل جوړ کړی په یو طریقه کار جوړ کړی دی چې دا هغه هر څه د الله دي هر څه پیدا کړي دي خو هغه ګورې خپله ځان له یو ټایم ټیبل دی شپه ورځ نورو دا هر شی په خپل ټایم راولي انو زه وایم چې انسان هم ځان له یو خپل ټایم ټیبل جوړ کړي که نه چې بایی په دې ټایم به زه دا کوم او دا به یي هغه شی هم په هغه ټایم بیا هغه کوي بل څه نه کوي نو زه هم دغه انسان به کامیاب بس جی انسان چې د لکه د خلقت او د فدایش یو مقصد دی انسان چې الله دنیا کې پیدا کړی دی هغه دا نه ده چې دی عبث دی لکه قرآن کې الله وایي فحسبتم انما خلقناکم عبثا الله وایي ما بې پیدې نه پیدا کړی بلکې ته ما د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړی چې هغه زما عبادت دی او د هغې په سبب باندې به زما رضا حاصلېږي بیا به ستا چې دی نو هغه باندې جنت ته به ځي کامیابی به نو د دې دپاره څه خصوصي الله کریم د هغه تاسو چې څنګه خبره وکړه اوقات یې مقرر کړي څه د عبادت دپاره دي څه چې دی نو عام ګوره شریعت اجازت ورکړی دی د تفریح او د خبرو د مشغولتیا شریعت هغه هم اجازت ورکړی هر انسان له پکار دا دي چې هغه خپل یو ټایم ټیبل جوړ کړي د اوقات کار مطابق خپل معمولات جوړ کړي مثلا سار دی راپاسي منځو کې د هغه نه بعد پکار دا دي هر انسان له دا پکار دي چې کم سے کم ګنټه تلاوت دی وکړي نیمه ګنټه وکړي سپاره یا نیمه سپاره تلاوت دی خامخا وکړي دغه شان بیا چې دی نو شریعت په دې هم پابندي نه ده لګولې چې انسان کاروبار کوي او خپل بچو له حلال رزق ګټي نو پکار دا ده چې هغه دی بیا د هغې نه بعد شروع وکړي نو انشاءالله کاروبار کې به هم برکت وي بل دا چې بیا د هغې نه بعد ماسپښین مونځ راځي هغه سره خامخا 10 منټه دی بیا قرآن مجید له ورکړي خو اصلي خبره دا ده دا څومره چې زمونږ ینګ خلک دی نو دی چې دی اصل کې که تاسو تپوس وکړئ دا دې ته یو غزوه فکري ویلی کېږي په موږ باندې د یهودو دا رنګ غالب ولې دی دا په موږ باندې ځکه غالب دی چې دی هغوی زموږ سره فکري جنګ روان کړی دی یو دی وسایلو باندې جنګ کول د هغې جنګ نقصان او په هغې باندې یهود او نسوارا کله هم په مسلمان باندې غلبه نه ده موندلې خو دی فکري جنگ کوي او په فکري جنگ کې تقریبا 97% هغوی کامیاب دي تر اوسه پورې هغوی په موږ باندې غلبه حاصله کړې ده په هر انسان باندې او نور لکه اوس چې کوم ینګ دي زموږ نوجوانان دي هر څومره چې دي که هغه لږ دی او که جنۍ ده هغوی ټولو باندې د یهودیت رنګ غالب شوی دی لکه مثلا پرون یا بل پرون یو ویډیو داسې چې هغه ټیک ټاک ټرینډینګ کی نو سار له نوجوان هلک او جنۍ هغه سټایل کلی کم چې هغه یهودي پرون واه سوره ښکلی پوینټ یار لکه مطلب دا دی چې دا ټیک ټاک دا څیزونه دا راوتي دا مسلمان په څه طریقه راګیروي مازغو نه یې رانیسي بس دې ته هم غزوه فکري دا د غزوه فکري یو غټ اسباب دي کم چې ګوګل انټرنیټ وغیره دي دا د غټ اسباب دی او د دې ټولو چې کوم دی رجا او دا ټول به مرجون علیه چې کوم دی نو د دې بیا بلیک واټر دی کوم چې د دجال والا دغه دی نت څه ته ویلی کېږي نت اصل کې ویلی کېږي جال ته ویلی کېږي د غونډ خلک یې دې جال چې کوم دی بند کړي دي د مطلب دا نت چې کوم دی نو دا یو جال دی په خلکو خاص کر زمونږ په د ینګ جنریشن باندې غوړېدلی دی بالکل دغه خبره ده زبردست دا د رور خبره مې خوښه شوه ډېره قیمتي او د پوینټ خبرې وکړه
په ټیک ټاک کې اکثر بیا د دې ما په یو نوې ساز راشي یو سټایل راشي ورو هغه وایرل شي بس هغه چلیږي ټرینډینګ کی انو دا د دې خبره ډیره قیمتي خبره ده چې زمونږ ځوانان رانیسلی دي خو صحیح د مازغون رانیسلی دي یو دوباوی په غرزولې دي او زمونږ د ځوانان وایرل کی ټرینډینګ کی یو داسې شی ولا روباسي چې دای په هغې باندې د حد نه سیوا محنت شروع کی انو دا هم یو د پوینټ خبره ده محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی